بسم الله الرحمن الرحیم. د فاست بوکس د تجارتي محاسبې سافټویر د سټپ بای سټپ یا د ویډیوګانو د زده کړې لړۍ ده. راځو د راپورونو په بخش کې یو او دا ځل موږ د کاتې راپورونه وایي په دې ویډیو کې. په راپورونو کې د کاتو راپورونه لرو. اول د وارې موږ راځو د نقطه حساب یا د دخل راپورونه موږ دلته ګورو. په دخل کې نو موږ کولی شو چې مختلف دخلونه جوړ کړو. چیرې موږ جوړولی شو د مختلف دخلونه کاتې یا اکاونټونو ته راتللو او دلته مو هم نوې کاته وهل او دلته مو هم د دخل نومور ته لیکئ چې کم دخل څه سو. اوس موږ یو دخل لرو او دلته مو هم نقده حساب ورته انتخاب کوئ سیدی. نو بیا هغه زموږ د دخل حساب جوړوي. اوس خو موږ یوه دانه دخل لرو نو ضرورت یې نشته چې دوم دخل هم اضافه کړو. که چېرته تاسې په شرکت کې دوه یا درې دخلونه ولرئ نو کولی شئ چې دوه درې دخلونه جوړ کړئ. سیسو راځو نقده حساب کې موږ او تاسې دلته دخل ګورو. د دخل حساب ګورم په کومه کرنسي ګورم، په افغانۍ کې ګورم. کاته کې دلته دخل یا تجارتي ورته انتخاب کوم، پر پلټنه باندې کلیک کوم. سیدی د زموږ ټول د دخل حساب دلته موږ ته راکوي. د مکمل د دخل سټیټمنټ چې زموږ دخل ته څونه پیسې راغلي او تللي دي ټول حساب دلته موږ ته راکوي. د لسو کالو، د یوه کال، د یوې میاشتې، دا هر څومره ټول دلته موجود وي. اوس نو ته غواړې چې زما د دخل راپور د یوې د افغانۍ د دغه تاریخ څخه تر دې تاریخه پورې راکړه. د تېر دوه میاشتې، د تېرې یوې میاشتې راپور ته غواړې د دخل ده سیدی. او یا هم عمومي غواړې. که عمومي غواړې خو ما د افغانۍ انتخاب کړه، دخل انتخاب کړه، پر پلټنه باندې کلیک وکړه، دې ته عمومي د دخل راپور درکوي. او که ته د دوه میاشتې، د درو میاشتې غواړې نو بیا دلته د دې تاریخه تر دې تاریخه پورې انتخاب کړه، دې ته د دوه یا د درو میاشتې راپور درکوي هر څونه چې تا غوښتی وي سیدی. په دا په افغانۍ کې راپور دی، هم په ډالرو کې راپور، په هغه ترتیب باندې سیدی. د موږ د ډالرو راپور کولی شو چې موږ د دخل راپور په افغانۍ یا په ډالر یا په هره کرنسي کې چې وي هغه موږ کولی شو چې چاپ یې کړو، پی ډي اف یې کړو. په پی ډي اف باندې کلیک کوو، دی موږ ته په پی ډي اف کې راته ثبتوي، ډایرکټ راته وایي چې چیرې ثبتوي. او پر پرنټ باندې کلیک کوو، دی موږ ته هغه د دخل راپور مکمل راته چاپ کوي سیدی. دلته د دې لارې هم موږ کولی شو چې پی ډي اف یې کړو. سیو از پی ډي اف انتخاب کوو او بیا سیو کوو نو دی به موږ ته پر پی ډي اف باندې راته ثبت شي. کولی شو چې موږ اکسل ته هم واړو، پر اکسل باندې کلیک کوو، دی به موږ ته دغه راپور په اکسل کې راخلاصوي. دا د دخل راپور ګوره اکسل ته راته رالي، پر اکسل باندې کلیک کوم، دغه راپور موږ ته دی په اکسل کې راخلاصوي سیدی. دلته بیا موږ کولی شو چې نور تغیرات په پکې کې راولو. عموما راپور د ټول په اکسل کې موږ ته راخلاص شو. سی اس وي بیا به د اپل کمپیوټرانو لپاره دی. اپل کمپیوټرانو کې بیا پر اکسل فایل نه خلاصېږي، هغه کې بیا باید موږ سی اس وي خلاص کړو ځکه د هغه د مایکروسافټ ورژن مختلف دی زموږ د وینډوز د ورژنونو څخه. دا هم د نقده حساب راپورونه وه. په دغه ترتیب باندې د بانکونو دا هم په دغه شکل باندې دي. د بانکو د صرافي، د مشتریانو کاتې، د هر ټول مصارفات، ټول د کاتو راپورونه په یوه شکل باندې راځي. فرض مثال د مشتریانو په کاتو کې زه راځم، په ډالرو کې د حاجي احمد الله کاته راخلاصوم سیدی. دلته به موږ ته د احمد الله کاته راخلاصه سي. پر دې ځای باندې کلیک کوم، پر مثال حاجي احمد الله ماته ووایي زما کاته راواستو یا زما کاته راښکاره کړه. د کله په حساب کې اشتباه لري وه، دغه 880 ډالر ده، د څه شي دي ما څه شي وړي وه. نو ته ورته وایي چې پر 45 نمبر بیل باندې ته د 880 ډالرو مکمل جنس وړي وو. په دې کې دي 10 ډالره هم د ترانسپورت مصرف دی سیدی. او پیسې دې هم نوې راکړي په بیل کې. کلیک ور باندې کوي، ورته وایي چې دغه شان دې وړي وه سیدی. او کله چې احمد الله ته وایي چې زما کاته حاجي احمد الله ستا مشتری دی، هغه درته وایي زما د درو میاشتو کاته راته راواستو سیدي. د دې تاریخه تر دې تاریخه پورې ته د درو میاشتو کاته ورته استوي، هغه بیا پرنټوي یا هم په پرنټ کې پر پی ډي اف باندې کلیک کوي، په واتساپ کې پسې استوي سیدي. سیو از پی ډي اف یا هم چاپوي دغسې په هارد کاپي کې یا پر ورقه باندې ور استوي سیدي. کاتې ټول موږ کولی شو چې پی ډي اف، اکسل، سی اس پي، واتساپ کې واستو، چاپ یې کړو، هر څه وکړو. او یو مختلف په یو بیل کې اشتباه راغلی دی په کاته کې، فرض مثال 200 300 500 انټریانې دي، هغه د یو بیل مشخص بیل کې دلته په مشخص بیل پسې دلته ګرځي سیدي. فرض مثال 45 نمبر بیل دی او دا هم 2 دی موږ ته هغه بیل پیدا کوي. او که 1 45 وای دا نشته سیدي. یعنی په سرچ د لارې ته کولی شئ چې مشخص بیل هم دلته پیدا کړئ سیدي، چې د هغه بیل حساب دلته کولی شو وګورو. او که چیرې دی د افغانیو کاته غواړي دغه رقم موږ بیا دلته د دغه مشتري د افغانیو کاته دلته راخلاصولی شو. ګوره د هر مشتري د هرې کرنسي کاته یې جلا جلا ده، سره مکسېږي نه، سره ګډوډ کېږي نه. د هرې کرنسي حساب یې جلا جلا دی. دا د افغانیو حساب او هغه بل د ډالرو حساب دی صحیح دی. دغه ترتیب باندې نو د بانکونو کاتې هم په دغه شکل باندې موږ کتلی سو، د شرکتونو دا هم په دغه شکل کتلی سو، د سرمایې ده، د ټرانزیټ ده، د ترانسپورټونو د مصارفاتو د ټولې کاتې په دغه شکل باندې موږ کولی شو چې فلټر یې کړو، ویې ګورو. فرض مثال د بانکو د صرافي کاته ده، په ډالرو کې کوم بانک، میوند بانک یا احمدي صرافي یا عزیزي بانک صحیح دی. هغه موږ کولی شو چې سټیټمنټ له دې تاریخ تر دې تاریخه پورې وګورو. افغانۍ به انتخاب کړم، دا خو د ډالرو کاته وه د بانک میوند بانک، دا هم زموږ د میوند بانک د افغانیو کاته ده. دا هم